د څرخي پله زندان د افغانستان تر ټولو لوی زندان دی چې د تیر جمهوریت پر مهال نه یوازې زندانیان پکې وهل او ټکول کېدل، نورې ډول ډول شکنجې هم ورکول کېدې. خو د اسلامي امارت په واکمنېدلو سره په یاد زندان کې نه تنها له زندانیانو سره ښه سلوک کېږي، بلکې دوی ته د خوراک، څښاک او د ژوند په نورو برخو کې هم ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د جمهوریت په وخت کې په زندان کې په یو اتاق کې به تقریبا 30-40 کسه هم پراته ول. د استراحت ځایونه به نه ول، وهل به ول، ټکول به ول، شاټګنې ویشتلې ول، سپرې ویشتل به هل ول. په هغه ځای کې کسان به کوټه کولپۍ نورو اتاقونو ته حتی داسې شوي چې ملګري شهیدان شوي دي په هغه ځای کې. او وحشتونه حالات ماته نه د افغانستان ټول مظلوم ولس ته معلوم ده. مستند ویډیوګانې ترتیب هر څه شته په هغه ځای کې، هم موږ ته ټول معلوم دي په هغه ځای کې. والحمدلله د اسلامي امارت د راتګ سره ګورئ مخکې د وختو کې د خوراک د محبوسینو 2 روپۍ ته هغه اوس الحمدلله د اسلامي امارت راتګ سره د امیر المؤمنین شیخ صاحب د حکم سره د چې موږ ته راغلی ترتیب زندانونو چارو سمون ادارې هڅلو ځلو سره د یو کس تعداد تقریبا د خوراک ترتیب روزانه 120 روپۍ 22 روپۍ شوې ده. داسې یو ناس ته بخښتل 140 په تعداد هغه ته رسولې ده. د دوی خوراکه چې بدن یې سالم وي دغه لپاره جمهوریت په وخت کې به نور دوایي ته نور مواد غورځېدل په هغه ځای کې د انسان په وجود باندې به ضرریات رسول، کیمیکل موادونه به غورځېدل. موږ سره ترتیب شته دلته الحمدلله زندانونو چارو سمون اداره کوشش کوي هغه ویټامین هغه خوراکه اسباب چې تابلو لرو موږ په تابلو کې میوه‌جات دي، سبزیجات دي، او دوی د خوراک بعد د ډاکټر د صحي د تایید له وروسته بیا موږ محبوسینو ته ورکوو او دوی ته یې ورسوو. د زندانونو چارو د سمون ادارې نظامي مرستیال قاری حبیب الله بدر وایي چې د امیر المؤمنین د فرمان له مخې په زندانونو کې د زندانیانو وهل قطعا منع دي او هیڅوک اجازه نه لري چې زندانیان شکنجه کړي. امیر المؤمنین شیخ صاحب محترم حفظه الله له حکم مطابق چې نه در ماده طرز العمل راغلی د هغه په زندان کې ویل شوي چې هیڅ چا ته اجازه نشته چې وهل او ټکول او تعذیر ورکول دي. عام په کلکه توګه چې زندانونو چارو سمون ادارې ته راغلی د مولوي صاحب محمد یوسف مصری حفظه الله لوري چې موږ ته راغلی په ټولو جزو ته هم تکثیر کړی دی او عملي کړی هم دی. زندانونو چارو سمون اداره د اصلاح ځای ده، نه د وهلو او ټکولو ځای ده، نه د ځورولو ځای ده. دغه ډول د زندانونو چارو د سمون ادارې له لوري په زندانونو کې زندانیانو ته د مکتب او مدرسې ترڅنګ د فلزکاري، نجاري، حلبي سازي، خیاطي او نورو ګڼو برخو کې د کار او زده کړې زمینه برابر شوې ده. دلته د محبوسینو لپاره موږ د مدرسې ترتیب ښه برابر جوړ کړی ده. کتابخانې لرو، د اوس نوې جوړه کې ترتیب جوړ کړي کتابخانې، او د محبوسینو لپاره د مکتب زمینه مساعده کړې ده. موږ د محبوسینو لپاره بل هغه کسبي کار چې حرفوي زده کړو دي، حرفوي زده کړو کې موږ د دوی لپاره د اوس برحاله نجاري لرو، فلزکاري لرو. محبوسین د اوس برحاله کار کوي، روزمره خیاطي موږ لرو. بلخوا زندانیان د څرخي پله په زندان کې د حرفوي کارونو د زده کړې په فرصتونو خوښ دي او غواړي چې له زندانه بهر د همدې کسبونو له لارې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. اسم من حمیدالله است، دیگه فعلا بندی هستم در مبحث پل چرخی و فعلا در صنعتی مصروف کار هستم. نه خیر و شاگرد هستم، اصلا کسب یاد نداشتم و تحت استادای معتبر اینجا من یاد گرفتم تقریبا 6 ماه میشه و خواستم یک کسب یاد بگیرم از این زندان، یک چیز را برداشت کنیم یاد بگیریم. به خاطر از این آمدیم و دمی شاپ فلزکاری کسب انتخاب کردیم پیش میبریم. ان شاء الله مصروف میشیم، مصروف کاروبار غریبی میشیم و از این کارهایی که سابق کردیم پشیمان هستیم. دیگه میخوایم زندگی ما خوبتر و بهتر پیش بره. اسم احمد است، استاد شاپ علوی سازی هستم و اینجا مصروف جور کردن چایبر، سماوار، اودان، نل و بخاری هستیم و مدت 1 سال میشه در شاپ علوی سازی باعث استاد کار میکنیم. شاگرد بودیم همینجا استاد شدیم. فعلا 1-3 نفر شاگرد داریم، قبلا دیگه خودم هم شاگرد بودیم و دیگه چایبر چیزا که جور کردیم از طریق مدیریت صنایع با بیرون میره و فروش میرسه و از این طریق ما میتونیم خدمت به دولت هم بکنیم و به فامیل خودم یک نفقه پیدا بکنیم. الله خوش هستم از اینکه اینجا استاد شدیم، میتونیم در یک نفقه حلال پیدا بکنیم با خود
و از این طریق میتونه به مردم خودم خدمت بکنه. هیره دې نه وي چې دغه مهال د هیواد په ټولو زندانونو کې 12,000 زندانیان شتون لري. ضیاءالله هیلمن، پولیس رادیو، کابل.